سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نغمه او غزل عنایت دوه لغمانی او کندهاري سندرغاړي. غزل عنایت څوک ده او ولې ډېرې پښتو سندرې وایي؟ نغمه او منګل ولې د غزل عنایت د خوښې سندرغاړي دي؟ دا او نورې پوښتنې به په ویډیو کې در ځواب کړو. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ. د افغانستان مشهوره ښځینه هنرمنده غزل عنایت چې په وروستیو کې یو شمېر پښتو سندرو ګڼ مینوال موندلي د خپلو پښتو سندرو د زیاتولو خبره کوي. هغې په یوه تازه مرکه کې ویلي چې په دې برخه کې یې ځینې کارونه تر لاس لاندې دي. لغمانی او کندهاري غزل عنایت نه غواړي په مشخصه توګه د خپل قومي هویت یا اصلي ژبې په اړه څه ووایي، خو وایي پلار یې د لغمان او مور یې د کندهار ولایت دي. هغه وایي همدا چې افغانه یم د شناخت لپاره مې کافي او د ویاړ خبره ده. پټ هنري فعالیتونه یې څه دي؟ غزل عنایت وایي له 2008 زیږدیز کال راهیسې په موسیقۍ بوخته ده، خو د کورنۍ او خاصتا د پلار د مخالفت له کبله یې دا فعالیتونه په ښکاره ډول نه دي پیل کړي. د دې په وینا لومړنۍ سندره یې له نظیر خارا سره په ګډه وویله، خو خپل مخ یې پکې ونه ښود. غزل وایي وروسته مې سل زړونه یو او مور ته وویل چې دغه سندرغاړي غزل عنایت زه یم. ښکاره فعالیتونه د غزل عنایت په وینا په 2011 میلادي کال کې خپل پلار او کورنۍ دې ته قانع کړل چې د دې هنري فعالیتونه وزغمي. غزل عنایت وایي دغه وخت په کاناډا کې له کورنۍ سره وه، هغه اوس هم هلته ژوند کوي. د دې په وینا تر هغې وروسته یې ټوله کورنۍ په خاصه توګه مور یې ورسره د موسیقۍ په برخه کې مرسته کوي او د فعالیتونو بریالیتوب ته یې هڅوي. مه کوئ ما نه تپوسونه. په وروستیو کې د غزل عنایت په غږ دا سندره زیاته مشهوره شوې او خاصتا د پښتنو مینوالو د پام وړ ګرځېدلې ده. نه کوم یاري نه په یارۍ پوهېږم. هغه وایي دا سندرې یې د شکیلا ناز په غږ اورېدلې او خوښه شوې یې ده. د غزل عنایت په خبره د شکیلا د غږ خوږوالی او جذابیت د دې سندرو ویلو ته مجبور کړه چې تر ویلو وروسته یې له ترلاسه کولو غبرګونونه سخته خوشحاله ده. د پښتو سندرو دوام. غزل عنایت وایي چې پر یادې سندرې سربیره په پښتو ژبه یو شمېر نورې سندرې هم لري. وایي په نورو ژبو د سندرو زیاتولو ترڅنګ به خپلو پښتو سندرو ته هم دوام ورکړي. هغه په مشخصه توګه په دې اړه د کومو سندرو یادونه نه کوي، خو وایي په پښتو هم د سندرو ویلو سخته لیواله ده. غزل عنایت پر پښتو سربیره په دري، هندي او اردو ژبو هم سندرې ویلی شي. د خوښې سندرغاړي یې څوک دي؟ غزل عنایت وایي فرهاد دریا، احمد ظاهر، نغمه او منګل، استاد خیال محمد، استاد شاولی، میرمن کمرګل، نازیه اقبال او فرزانه ناز یې د خوښې سندرغاړي دي او واده یې تر اوسه نه دی کړی. د غزل عنایت د عمر په اړه دقیق معلومات نشته. په ډیر ګمان د زیاتو ښځینه سندرغاړو او مشهورو څېرو په شان خپله نه غواړي په دې اړه څه ووایي، خو هغه غالبا لا واده نه لري، ځکه په مرکو کې وایي چې په کاناډا کې له پلار او کورنۍ سره ژوند کوي. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ.